بلوڅ بیلتون غوښتونکي وایي ټول 214 پاکستانی پوځیان ووژل، خو پاکستانی پوځ وایي دا دروغ دي او په اپریشن کې مو ټول بلوڅ وسلوال له منځه وړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان پر جعفر ایکسپریس اورګاډي د پاکستانی پوځ له اپریشن نه 3 ورځې وروسته بلوڅ بیلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد ټول 214 پوځیان چې د هغوی د وروستي اپریشن پر مهال نیول شوي وو ووژل شول. د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ویاند جنید بلوڅ د جمعې پر ورځ او د مارچ پر 14مه یې ویلي چې پاکستانی پوځ ته یې 48 ګړۍ وخت ورکړی و ترڅو د دغو پوځیانو د خوشي کېدو لپاره د بندیانو پر تبادلې ورسره خبرې وکړي، خو په وینا یې مقابل لوري دا غوښتنه رد کړې ده. جنید پر پاکستانی واکمنۍ تورونه لګولي چې د خپلو پوځیانو د ژوند ژغورنې پر ځای هغوی د جګړې د قربانیانو په توګه کارولي او د بندیانو د تبادلې پر سر یې له خبرو ډډه کړې ده. د نوموړي په وینا د پاکستان پوځ نه یوازې له دې وارې ګټه نه ده پورته کړې، بلکې د خپلو ځپونکو سیاستونو پر دوام او د واقعیتونو پر وړاندې د بې پروایۍ له امله یې دغه شمېر پوځیان له منځه لاړل. نوموړي ویلي چې په بولان سیمه کې د بلوڅ وسلوالو لخوا اپریشن د دې لپاره پلان شوی و چې پاکستانی پوځیان ونیسي. نوموړي ډیره کړې بلوڅ وسلوالو په پیل کې یو شمېر یرغمل شوي پاکستانی پوځیان د جعفر ایکسپریس اورګاډي په ځانګړو خونو کې ساتلي، خو نور یرغمل شوي کسان یې خوندي سیمو ته لیږدولي وو. هغه همداراز یادونه کړې چې د یرغمل شوو کسانو د ژغورنې لپاره سیمې ته د پاکستانی پوځ د ځانګړو ځواکونو په ورتګ سره د بلوڅ وسلوالو لخوا کلابند شوي او درنده مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. جنید ټینګار کړی چې تل د جګړې له اصولو او نړیوالو قوانینو سره سم اقدام کړی، خو ډیروي چې پاکستان د ډیپلوماټیکي لارې او چلند پر ځای پوځي اقداماتو ته مخه کړې چې په پایله کې یې د دغه پوځ 214 پوځیان وژل شوي دي. جنید همداراز د 12 بلوڅ وسلوالو وژل کېدل هم منلي او ټینګار یې کړی چې د پاکستانی پوځ پر وړاندې به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوځ ویاند بیا ویلي چې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوڅانو د برید په پایله کې 23 پوځیان، 15 سپرلۍ او 3 د پټلۍ کارمانان وژل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.